هغه افغاني جنې لایف راغله، هغې خپلې خبرې شریکې کړې چې څه موده وړاندې د هغې یو ویډیو وایرل شوی وه. قدرمنو درنو دوستانو، که تاسو یې خبرې اورېدل غواړئ او د هغې هغه ویډیو کلیپ کتل غواړئ، نو دلته یې در سره شریکوم، ځکه چې کوم ویډیو کلیپ یې وایرل شوی و هغه هم موږ ته مکمل په لاس راغلی دی. قدرمنو، تاسو ته که معلومه وي نو څه موده وړاندې د دوو افغانو جنکو یو ویډیو چې د یو دوکان نه وایرل شوی وه، یو کس ورسره ناروا کار کړی و، غلط کار یې ورسره کړی و، چې د هغې نه پس بیا چې کله دغه ویډیو وایرل شوله نو ډېرو کسانو دا ویل چې دغه جنکۍ چې دی خپل ورونو وجلي دي او دغه کس چې دغه هم پاکستان ته تښتېدلی دی. خو تر اوسه پورې حقیقت نو معلوم چې آیا دغه کار رښتیا شوی دی او که نه، یعنې دغه جنکۍ رښتیا وجل شوي دي او که نه. خو اوس موږ د دغه جنکو د خولې تفصیل تاسو سره شریکوو چې دا واقعیت څنګه شوی وه. درنو دوستانو، دا واقعیت داسې شوی وه چې دغه جنکۍ دغه دوکاندار ته راغلې وي، دغه دوکاندار نه یې څه اخیستل چې دغه دوکاندار ورته ویلي چې زه به یې تا ته په ریټ باندې هم ښه درکړم، خو ته ما سره دا ناروا کار وکړه. نو په دې وجه باندې دغه جنکو لږ څه د لالچ دپاره زړه ښه کړی دی او دوکاندار ورسره غلط او ناروا کار کړی چې بیا ویډیو هم راغلی ده. خو کومې خبرې چې کېدې چې دغه جنکۍ وجل شوي دي یا د دوکاندار وجل شوی، نو د هغې تر اوسه پورې هېڅ حقیقت مخې ته نه دی راغلی، نه یې څه حقیقت معلوم شوی دی. نو موږ غوښتل چې تاسو سره هم دا خبره شریک کړو، ځکه چې ډېرو کسانو اوس هم د دوی په باره کې ویډیوګانې جوړولې. خوشحاله اوسئ. تاسو که د دوی په باره کې څه معلومات لرئ ضرور راسره خپل نظر شریک کړئ.